ننګرهار کې یوه سړي او مېرمن یې د اسلام په مبارک دین مشرف شول. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان محمدا رسول الله. ننګرهار کې د علماو په هڅو یو افغان سړی او د هغه بهرنۍ تبه مېرمن د اسلام په مبارک دین مشرف شول. دغه کس د کاپیسا ولایت اصلي اوسیدونکی دی. وایي له 2010 زیږدیز کال راهیسې یې عیسویت غوره کړی و، خو د پرله پسې ژورې مطالعې وروسته یې د اسلام مبارک دین قبول کړی دی. 2010 کال راهیسې زه عیسویت ته اوښتی وم او بیا وروسته د ډیرو مطالعاتو او د ډیرو تجربو نه زه دې ته ورسېدلم چې یوازینی حق لاره اسلام دی او اوس ما په خپله خوښه او په خپل تجربه او مطالعه او د الله تعالی په نصرت زه بیرته په اسلام کې داخل شوم. نوموړی وایي له اسلام مبارک دین ورهاخوا په نورو دینونو کې هیڅ راز سکون نشته او په خبره یې له کلونو راهیسې د اسلام مبارک دین منلو په لټه کې و. اسلام مبارک دین ډیر سپیڅلی او پاک دین دی او انسانانو ته خپل حقوق ورکړي، ښځو ته او انسانان عزت لري او پکې ځکه الله تعالی وایي لقد کرمنا بني آدم، نو اسلام یو پوره او کامل دین دی او په اجتماعي اړخ کې هم داسې ده چې ډیر مشکلات او ستونزې پیدا کیږي هغه کسانو ته چې خپل دین او خپله ټولنه پرېږدي. دوی وایي د عیسویت لپاره یې شاوخوا 8 کاله تبلیغ کړی، خو په وینا یې له دې وروسته به د ژوند تر پایه د اسلام مبارک دین ته تبلیغ وکړي. عزیز الحسن نومان